د خوست ښاروالۍ له لوري په تېرو شپږو میاشتو کې 6 ټنه د تېرې 2 روبې په تاریخ تیر مواد و چې خوراکي او غیر خوراکي مواد پکې شامل وو. راټولو د مقرره هیئت په حضور داشت کې وسوځول شول. نو آینده کې به انشاءالله زموږ اجرات دوام لري. ښاروالۍ موږ دغه اقدام ستایو چې دوی هر وخت خپل مسؤلیت په ښه شان ادا کوي چې دوکاندارونو باندې ګرځي د کوم په وخت تر سامان دوی ترکیبوي راوړي سوځي. نن چې دا څومره سامان سوي دي په دې کې به زموږ په نظر د ډېرو ځوانانو هغه صحت چې خرابوي صحت باد شو. دکانداران هم غوښتنه د هغه ده چې هغه دکانداران چې اوس هم په وخت ډېر سامان خرڅوي دا مه کوئ. دا هم د دیني نقصان دی هم صحت نقصان دی. هر هغه څوک چې د هغه باندې ګټه کوي پیسې ګټي دې خو صحیح پیسې به وګټي خو دا خو لوی ظلم دی. ظلم کول دا آینده ښه نه لري.